بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی تاسو ته تاسو لیدونکو او لیدونکو ته نیک هیله او سلامونه تقدیموم او د کوچني اختر پر رسېدو سره ټول هیوادوالو ته بالخصوص زابل ولس ته د اختر مبارکۍ پیغام ورکوم. الله تعالی د ټولو مسلمانانو طاعت، عبادت، قربانۍ او تکلیفونه او زحمتونه خدمتونه قبول او مقبول وګرځوي. چې موږ دلته مختلف عنعنات دي د ولسونو سره د موږ له نزدېکته د هغوی لیدنه، د هغوی څارنه، له هغوی سره په اختري مناسباتو کې ګډون کول دا موږ یو اسلامي وجیبه او اسلامي فریضه بولو او هغوی باندې پوښتنه کوو، حال او احوال ته یې ورځو، د هغوی معلومات راخلو، چاته کوم قسم مشکل یا تکلیف نه وي. انشاءالله په دغه ټولو اطرافو کې انشاءالله موږ خپلو مسؤلینو ته هم خبره کړې ده او پخپله هم انشاءالله ځو د شهیدانو کورنیو ته چې هغوی باندې پوښتنه وکړو، همدارنګه یتیمانو پوښتنه وکړو او داسې ځو هغو خلکو ته چې هغه مسکینان دي، غریبان دي، بېوزله خلک دي، فقیران دي، هغوی پوښتنه وکړو، لاسنیوی وکړو انشاءالله. او په ټولو هیوادوالو او بالخصوص د زابل په ولس باندې هم غږ کوو چې فقیرانو او د غریبانو لاسنیوی وکړي. دا موږ او تاسې د ټولو یو اسلامي وجیبه ده چې دا باید ترسره کړو. نو انشاءالله خپل مسؤلینو منصوبینو ته هم هدایت کړی دي او کوښښ کوو چې په داسې ځایو کې د هغوی سره د اختر په ښه طریقه باندې ولمانځو چې کوم اسلامي طریقه ده او کوم شرعي طریقه ده هغه په هغه طریقه باندې انشاءالله دغه اختر ورسره ولمانځو. د کومې میلې چې دلته جوړیږي هغه میلې چې هغه د شریعت سره په ټکر کې دي نو انشاءالله موږ هغه د امر معروف ریاست ته هدایت کړي دي او هغوی خپل لایحه لري، خپل طرز العمل لري. د هغه طرز العمل مطابق به انشاءالله هغوی کوښښ کوي چې د دغسې میلو چې هغه د شرعي اصولو سره په ټکر کې وي نو هغه به بندوي. مادهسې میلې چې تفریحي میلې وي او تفریحي ځایو ته مسلمانان ځي، ولس ځي او خلک ځي نو انشاءالله د هغوی دپاره تصمیم نیولی ده، ترتیب هم نیولی ده. هغوی ته مې انشاءالله هغه لارې خلاصې کړي دي. د امنیت په برخه کې مې انشاءالله د هغوی دپاره ډېرې اسانتیاوې رامنځته کړي دي. همدارقم د هغوی چې کومو شیانو ته ضرورت وي هلته په هغه میدانونو کې، هغه محفلونو کې هغه اسانتیاوې مې انشاءالله ورته برابرې کړي دي. انشاءالله کوښښ هم کړی ده او هڅه کوو چې انشاءالله نور هم د دوی دپاره وسایل برابر کړو. اختر له خلکو سره ځکه ګډ پاتې شو چې دا ولس د موږ ولس ده او موږ د دغه ولس نه راپیدا سوي یو نو موږ دغه ولس پردی نه بولو. نو ولس د موږ ولس ته نو موږ غواړو چې له خپل ولس سره، له خپلو خلکو سره، له خپل د کلتور او د عنعناتو د اسلامي چوکاټ مطابق له هغوی سره اختریز ولمانځو. په اختر کې مثال له هغوی سره پاتې سو، د هغوی پوښتنه وکړو. دا یو اسلامي وجیبه هم ده. نو دغه د موږ او د نورو خلکو دغه فرق ده. د امارت د مجاهدینو، د امارت د مسؤلینو او د نورو خلکو هم دا فرق ده چې امارت ته مسؤلین څومره دي دا د ولس خلک دي او ولس پردی نه بولو، ولس خپل ولس بولو. نو موږ باندې هم دا واجبه ده چې هغوی سره دلته پاتې سو، اختر ورسره تېر کړو. په اختر کې هر قسم د دوی چې هغه کوم مشکلات دي هغه مشکلاتو ته رسیدګي وکړو، مشکلات یې ورته حل کړو. چې کوم د دوی سره چې په خوښیو کې مثال دوی په کومو شیانو باندې خوښي څرګندوي انشاءالله په هغوی کې موږ ورسره همکاره یو، ورسره ملاتړ یو.